خو لا یو زوی دی زه په خپلو فرضو ډېر څه قربانولی شم. سیټ صاحب ملنګې په خپل کچکول کې خیرات ده تلنګ اچوي تلنګ. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، په پښتو فلم انډسټري کې ډېر پخوا یو فنکار د خپل فن مظاهره کوله. هغه فنکار به په ډېرو فلمانو کې د ویلن کرکټر ادا کولو. په کوم فلم کې چې به دا ویلن نه و، هغه فلم کتونکو نه کتی. دا فنکار نومو نعمت سرادي. خو نن د وطن چینل پر سکرین باندې زما پر څنګ چې کوم فنکار ناست دی، دا فنکار بالکل هوبهو د نعمت سرادي په آواز او د هغه په انداز باندې ډایلاګونه ویلی شي. د نعمت سرادي ډېر غټ فین دی. له ده سره د وطن چینل پر سکرین باندې، د وطن چینل پر شیشه باندې د نعمت سرادي متعلق، د نعمت سرادي په حواله باندې څو د خوند خوږې خبرې کول غواړو. د دې فنکار نوم به دا فنکار تاسو ته په خپله واخلي. زه په خپل پروګرام کې و دې فنکار ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم سړی مشر. وعلیکم سلام. څنګه خیر طبیعت ښه دی؟ الحمدلله. دا ماته ووایه تر ټولو له مخه د وطن چینل مینوالو ته خپل نوم، خپل مختصر تعارف ووایه. زما نوم اصلي عبدالرحمن دی. ما ته خلک لکه عوام غلیشه وایي. زه لکه د نعمت سرحدي پرستار یم. پرستار مطلب دا چې د هغه رور یم. ښه، دا ماته ووایه تا د خپل نوم سره سره یو بل نوم واخیستی، غلی شه. دا غلی شه نوم تاله څنګه راغو؟ دا خو ما په خپل لکه دکان باندې لیکلی جو، ما هسې یو دغه لیکلی او دا جو نوم شو. نو خلکو جو چې دا جو غلی شه به دی، بس زما نوم شو. اوس هر سړی لکه کور په کور، لاره په لاره، کوڅه په کوڅه دغه یو نوم یادېږي، غلی شه. مطلب په اصلي نوم عبدالرحمن باندې دې څوک پیژني نه، په غلی شه دی دنیا پیژني. دا ماته ووایه د نعمت سرادي فین څنګه جوړ شوی؟ د پرستار خو داسې جوړ شوم چې ما د هغه فلمونه کتل، نو هغې سره جو د هغه ډایلاګ یې، هغه ایکشن میکشن یې، دا جو هغه مې خوښې شوې. دا ماته ووایه د نعمت سرادي د کم فلمان وکتل چې تا ته خوند درکړي او ته د پرستار او فین جوړ شوی؟ نو فلمونه خو د هغه ما ډېر کتل دي، خو لکه بغاوت، خانداني بدماش، دا ګز او دا میدان، مور د میرې که دغسې، دا ټول فلمونه ما کتل دي. نو هغې ایکشن ویکشن حساب کتاب یې ډېر دغه، نو ما د هغې نه به ورو ورو چلونه زده کول د ایکشنو. دا ماته ووایه ډېر پښتانه د هیرو پرستاران وي. ته په اول ځل زه تا داسې وینم چې ته د یو ویلن پرستار جوړ سوی. د دې وجوهات که مونږ ته لږ بیان کړي. د دې وجوهات دا دي چې لکه د هر سړي خپل دړه مردي ده چې په چا اړه ورشي. زما په نعمت سرحدي تللی جو، هغه هم یو ویلن دی. د ویلن ځان له خپل کردار یي، ولې چې ویلن واول خو د ویلن واري، وروسته بیا د هیروي. نو د دې د وجې زه په هغه باندې مین شوم. اچھا، دا ماته ووایه ته د نعمت سرادي یو ډېر اعلی، یو ډېر زبردست فین یې. له نعمت سرادي صاحب سره د کله په خپل ژوند کې ملاقات شوی دی؟ او بالکل شوی دی. پټان کالونۍ کې د هغه خور و هلته کې هغه راغلی و. نو خدای شي چې جومات کې مې شوی دی، بار نه دی شوی. جومات ته منزله راغلی و، د هغه یو پرستار و، هغه ما سره هغه میلاو کړو. ما ته وی چې دا د نعمت سرحدي نو موږ سره ملاقات وکړو. جو بوتلمه بیٹک ته غب شپ خو وشته جو. بیا هغه ما ته یار لکه ته زما څنګه پرستار نو مې ستا مال هر ډایلاګ را دي. نو هغه ما ته وی ته ولا ستا کوم ډایلاګ را دي؟ نو مې تا ته کوم ډایلاګ ولم، دغه ولم، دا د کوم فلم ډایلاګ درته وولم. هغه ما ته وی چې د کوم دی ویش. نو ما ته بیا د ریواج فلم ډایلاګ وویش. اچھا، دا ماته ووایه ډېر کتونکي په انتظار دي چې نعمت سرادي صاحب یو ډېر
اوچت نوم دی. ګرانو کتونکو دلته به یوه خبره له تاسو سره شیر کړمه چې څومره انکران دي، څومره یوټیوب چینلان دي، هغه ټول چې د پښتو فلم انډسټري د تاریخ په حواله باندې خبرې کوي نو د بدر منیر صاحب نوم اخلي. دې کې شک هم نشته بدر منیر صاحب واقعي یو تاریخي فنکار دی، خو له بدر منیر صاحب سره سره نعمت سرادي هم یو تاریخي فنکار دی. د نعمت سرادي هغه نوم تر اوسه پورې سوشل میډیا دومره اوچت کړی نه دی. د نعمت سرادي چې څومره برخه په پښتو فلم انډسټري کې د بدر صاحب وي، دومره برخه د نعمت سرادي، د یاسمین خانې، د لیاقت میجر، د دې ټولو برابره برخه ده. د دې ټولو په ذریعه باندې پښتو فلم انډسټري فلمان شروع سوي دي، کتونکو خوند باندې اخیستی دی. دا ماته ووایه چې کله ته جمعه ته ځه له نعمت سرادي صاحب سره بیټک ته لاړې، هلته د تا ته دا خبره وکړه چې زما د یو فلم ډایلاګ ماته ووایه، نو هغه کم فلم و او هغه ډایلاګ کم ډایلاګ و؟ هغه رواج فلم و. ما هغه ته وویل مې تا چې وي ته چې د بدر منیر د کور ته رالې، تا چې وي اواز که خپلو زامنو ته دي چې راشي او زمانه خپل بدل والي اواز که. نو یار دا خو ته بالکل زما په شانتې ده، اواز دې زما په شانتې دی. مې چې ستا مینه محبت لرو نو اواز خو هم لرو. غلی شاه وروره د نعمت سرادي د واقعي د ده په اواز او د ده په انداز کې زمونږ کتونکو ته ډایلاګ چې کوم دی وړاندې کو. کتونکي به لیکي چې واقعي دا د نعمت سرادي انداز او اواز دی او که نه. دا ماته ووایه د نعمت سرادي بل داسې فلم چې ستا د هغه ډایلاګ تر ټولو زیاته خوښ سي او زمونږ له کتونکو سره یې وړاندې کړي. هغه یو فلم ډایلاګ دی، دا فلم نوم رانه اوس دې وخت کې دغه شو. هغه خپل زوی ته لګی وایي ستا د اسلامي سره په څه جنګ راغی؟ دا جي د خان خیلې په سر و د خدای کمکله که ته خانې هغه هم خان خیله ده، سلګه ډېره نشه خو به پکې وي که نه؟ زبردست. غلی شاه دا هم ماته ووایه چې کله په یو میپل کې داسې پټ ځای ناست دی او په هغه میپل کې ګڼ شمېر انسانان، ګڼ شمېر پښتانه ناست وي او ته پټ د نعمت سرادي ډایلاګ کوې، نو هغه خلک کله دا ګمان کړی دی چې دا خو سیم ټو سیم هو به هو نعمت سرادي دی. نو دلته خو لکه زما چې کوم ملګري دي دغه دي هغه هم ماته دغه وایي چې یار لکه نعمت سرحدي هر سړی دا دغه کوي چې بھائی لکه ډرامو ته وځه دا ستا او د هغه خو لکه څه فرق نشته په اواز دغه کې لکه ایکشن کې حساب کتاب کې لکه ډېر ماته وایي. دا ماته ووایه نعمت سرحدي سره چې کله میلاو شوې څه د محسوسه که چې نعمت سرحدي به حیثیت انسان څنګه کسو؟ نعمت سرحدي خو شکر الحمدلله، بیا شکر الحمدلله. فلمونو کې خو هغه هر څنګه چې دی هغه خو فلمونو کې هر سړی دسي، خو لکه 5 وخته موز به یې کو، ښه موزګزاره سړی و د وخته سره دغه، خو لکه دغه دا یو پیشه وه چې د فلمونو نه بار به دغه کپړه داسې وه چې د پیغمبر د سنتو په طریقه به وه. دا کلرې ملرې دا نه وي، لکه کالرې دغه دا بټن واله دغه دا نه و، ښه په سنت طریقه کپړه به دغه وه. دا به هر سړي لیدلي ومي او ما هم لیدل. دا ماته ووایه که کله موقع درکه په یو ډرامه کې د کار کولو والا کار به وکړې؟ نو ولې به نه کوو چې یو سړی دومره آفر راکوي جو بیا به لازمي خبره ده زه به ورته مخکې د په یو ډرامه کې د خپل فن مظاهره کړې یم دا او که نه؟ او ډرامې داسې 2-3 ډرامې مې جوړې کړلې، یو نیکې او بدې، یو بوډي ګارډ، یو بله ډرامه ده داسې دغه 2-3 ډرامو کې مې کار کړلی، خو لکه دا چې بیا د هغې نه پورته جو سم شوي نه یو، جو څه کار روزګار داسې جو حالات هم دغه جو. او نیکې بدې ډرامه چې ما جوړه کړله نو هغې کې هم زما لکه د نعمت سرحدي کردار ادا کړلی ما. په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته د نعمت سرحدي په انداز کې که یو داسې ډایلاګ وي چې هغه ډایلاګ کم وي او د وطن چینل مینوالو ته یو نصیحت هم وي، شته او که نشته؟
نو ډایلاګونه خو د هغه ډېر دي. یو ډایلاګ داسې دی چې هغه خپل وراندار ته وایي په یو فلم کې، وایي چې ابش چغې مه وهه خان خېلې چې څه دې ولیدو ښه دې ولیدو، ځان ړندم کا او کڼم کا. ګرانو کتونکو د نعمت سرحدي په هغه انداز او په آواز باندې آخري پیغام تاسو ته درکړي. تر بل ښه او ښایسته پروګرام پورې ما ته راکړئ اجازه. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل له ما سره پر څنګ ناست دی غلی شه. بس اوس به مونږ غلی شو که نه، مونږ به غلی شو تر بل پروګرامه پورې. د خدای په امان.